مافیاګرو کړیو ته وایم چې تاسو به پیسې پیدا کړئ زمین مونږ د افغانستان د خلکو دې چیغې او سرمایې نه دفاع وکړئ او ستاسو نه نفرت ځکه لري چې تاسو سره د وطن احساس نشته درسره سرای شهزاده د عرفې په ورځ 4 موټره مال په سرای شهزاده ته داخل شوی ده او دا مال غیر قانوني او 400 دکانه دي 400 دکانو کې 10,000 په میله په دا کې شریک دي ټول په تشویش کې واچول شول کله چې مونږ د دوستانو د داخل د دوستانو یا د قومندان په مورد مونږ تماس ونیولو مونږ ته یې چې مونږ نه تلیفونونه چا اخیستي دي ولې دلته کار جریان لري او دا خلک چې غیر قانوني چا داخل کړي دي دې خواته چې کوم سپورټ او مافیایي کړۍ ولاړې دي مونږ د دولت نه همدغه خواهش کوو چې دا خلک مجازاتو ته راکش کړي ځکه دلته د ټول افغانستان سرمایه ده د ټول ملت او د ولس د خلکو سرمایه ده زه په ټول ولس باندې بیدارو خلکو نه منور او روشن فکرو خلکو نه غاښ کوم چې د واقعیتونو نه دفاع وکړئ د خپلو خلکو نه دفاع وکړئ د خپلو سرمایه او ملت نه دفاع وکړئ چا سره چې د وطن احساس ورسره وي مونږ دهشتګرد نه یو مونږ غصبګر نه یو مونږ غلو او رازن نه یو مونږ عدالت غواړو مونږ انصاف غواړو هر چا چې دا کار کړی ده مونږ د کشفي ارګانونو نه د امنیتي ارګانونو نه دا خواهش کوو چې د قانون مخې ته یې راکش کړي او دا پوښتنه ترنه وکړي چې دا د چا په امر د چا په کومنده که تا سره مجوز در سره و په رسمي ورځ کې دې دا کار ولې نه کولو 40 نفره چې برقي تجهیزات 3 ماشینونه بلډیزر ټول امکانات ورسره و مونږ فعلا د خپلو دوکانونو نه یو خبر د ټول ملت سرمایه دلته موجوده ده چې زمونږ په دوکانونو نه څه حالات تېر شوی ده او زمونږ دوکانونو کې څه شی شوي دي نو ټولو ته زه د دولت نه د رئیس جمهور نه د معاون صاحب اول نه خصوصا ډېر تشکر کوم اول افضل موږ سره همکاري وکړله تاسو ته در معلومه ده چې سرای شهزاده د کابل د اسعارو مارکیټ تقریبا په بین المللي سطح باندې د جهان په مارکیټونو کې حسابل کیږي اضافتا تر 80 کالو دا مارکیټ سابقه لري او د سیمې په سطح باندې تقریبا لومړنی ځای لري په دې مارکیټ کې په یوه هفته کې په میلیونونو ډالر خرید و فروش کیږي په میاشت کې په 100 میلیونونه دي او په کال کې تقریبا د 1000 میلیونو ته رسیږي تاسو ته بهتره ده معلومه ده که نه ډېره ښه ارقام د افغانستان بانک سره شته په سرای شهزاده کې څه وخت مخکې د 4 منزل آبادي شروع شوله دوستان عریضه وکړه د ښاروالۍ انجنیران راغله د ښارسازي انجنیران راغله هغو وکتل بنیاد د سرای وکتي چې دا مقاومت د اضافه کار نه لري د اضافه جوړولو کار نه لري بناء موضوع ولاړله و شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداري ته چې په راس کې جلالتمآب رئیس جمهور هلته شته په دې جلسه کې د ښاروالۍ اول ګزارش واورېدل شو او بالاخره فیصله داسې وشوله چې خپله جلالتمآب رئیس جمهور پکښې کېناستو او دوی دا فیصله وکړه پیشنهاد ښاروالۍ کابل مبنا بر توقف ساختوسازی منزل 4 سرای شهزاده شهر کابل تایید است مبنا بر توقف یعنی توقف باید وي وزارت امور داخله موظف است در هماهنگی با ښاروالۍ کابل از ساخت و ساز منزل 4 د سرای شهزاده شهر کابل جلوگیری نماید دا کار څومره تاله پاته شو پر خپل حال باندې ښاروالۍ د کابل هم وله او وزارت شهرسازي موله چې دا امکانات نه لري د رئیس جمهور د صرافانو نمایندګانو ته چې موږ دلته ورغلي وو موږ چې د تحفې په شکل باندې د څنګ مارکیټ راته راکړي چې دلته تاسو په عصري ډول او په ښه ډول باندې نوی مارکیټ جوړ کړي په اخرو ورځو کې متاسفانه یو تعداد اشخاصو
مافیایي کړي چې غواړي چې خپلو جیبو ته شخصي ګټې ورسوي. د دوهم ځل دپاره یې په داسې وخت کې کار شروع کړی دی چې مارکیټ بسته، رخصتي وه، اول د عرفې ورځ وه، بیا وروسته د اختر رخصتي وه او د اختر په اوله ورځ باندې د سرای مشران خبر سوله په دې باندې، ولاړله قومندانۍ ته مراجعه وکړل، امیر صاحب د حوزې ته. موږ په دغه ځای کې ځای لري چې د امیر صاحب حوزې د اول څخه په خاص ډول تشکر وکړو چې موږ سره همکاري وکړه، د قومندان صاحب ښار څخه تشکر وکړو چې موږ سره همکاري وکړه، مدیر صاحب جنایي دي ورسره په جریان کې د حوزې اول دې ټولو موږ سره همکاري وکړه. کار توقف شو. کار کې په سرای شهزاده کې چې سرای کولپو د جیش څخه تر 40 نفرو پورې کارګرانو چې هغه به د کم ځای و څنګه خلک به راغلي وه دا په سرای کې کار کوي. 3-4 دانې جنریټور یې راوړی وه، اسکواټور یې راوړی وو، هغه نور مواد چې مواد پورته کېدا یې پورته کړي وو. وروڼو تاسو ته ټول ته معلومه ده چې سرای شهزاده بین المللي مارکیټ دی. موږ په خاص ډول یو پوسته ورته لرو چې پوسته په تشکیل کې د حوزې اول ده، ولې د دې تغییر و تبدیل خاص د وزیر داخلي په صلاحیت کې دي او هغه اجرات پکې کوي. تر دغه مخکې معاون صاحب اول د رئیس جمهور زموږ سره د سرای شهزاده سره پام سره په خاص ډول همکاري کړې ده په جلوګیري د اختطاف کې، د غلو په نیولو کې، د رهزنانو په نیولو کې، د امنیت په ساتلو کې او د صرافانو وجمن ته د خاص توجه کې زموږ سره همکاري کړې ده چې ځای دی چې معاون صاحب اول د رئیس جمهور صاحب څخه د صالح صاحب څخه چې واقعا یو قهرمان د افغانستان دی او ضد د تروریستانو، ضد د مافیاوو، ضد د دهشتګرو او ضد د پاکستاني ملیشو دی. موږ د هغه دایمي کامیابي او ژوند غواړو. خبره پر سرای شهزاده باندې موږ خاص پوسټه ورته د پوسټې مسؤلیت دا دی چې د رسمیات په وخت کې سرای خلاص کړي او چې رسمیات خلاص وله سرای هم بند شي. اصول داسې و چې د کمسراب ته به مشکل پیدا سو په رخصتۍ په ورځ کې او یا د رسمیات وروسته نو سره به راتلي پوسټې ته مراجعه کول، پوسټې به یو عسکر یا 2 عسکر ورسره واستول، سره به خپل دکان خلاص کړي، بیرته به د دوی په حضور کې کول کړي او راوبوتل. ولې دا پلا متاسفانه چې موږ هیڅ خبر شوي نه یو او پوسټې دا غفلت کړی دی چې 40 نفره یا 10 نفره کارګران تکلیف او دا کار یې کړی. خیر د موضوع په رابطه باندې به دلته نور دوستان هم څه تاسو بهتره معلومات درکړي. زما سره ټول اسناد په دې رابطه شته. ما له خپله شخصا په شخصي توګه باندې رئیس د مطبوعات و رئیس د دفتر دی معاون صاحب اول سره تماس ونیو چې موږ په سرای کې دغسې یو موضوع ده، هغه د قومندان صاحب امنیه سره د امیر صاحب د حوزې سره تشریح کړله. ما ته ویلې چې ته حرکت وکړه، قومندان صاحب امنیه ته ورسه، امیر صاحب د حوزې ته ورسه. ما ورته ویلي دي که دا غیر قانوني کاري چې د دې خبرې مخه ونیسي. بناً په همغه وخت کې زه راغلم امیر صاحب د حوزې ته، دا جریان مې ورته وویلې. امیر صاحب حوزې چې هغه په وس او توان کې چې شی ول خپل عسکر یې راولېږل، هغه 40 نفره چې دلته ول ما سره مستند ویډیوګانې دي، هغه بلډوزر چې دلته ننوتې ولې، هغه کوم د ویلډینګ ماشینونه چې ننوتې ول د عسکرو په مخ کې دلته راووتل او هغو ته حرکت ورکړ او بالاخره امیر صاحب د حوزې دا وعده وکړله چې زه به په هېڅ چاته دا اجازه نه ورکوم چې دا شیان جوړ شي. بیا امیر صاحب د حوزې ما ته ویلې چې سبا ته به راسئ، دغه کوم سامانونه چې ننوتي دي تقریبا 2-3 ټیلره سامان دلته ننوتی. د دې باید ډېره څېړنه قوي واوسېږي چې په دا رخصتي کې دغه ټیلر سامان څنګه راننوته. د ما یو سراب د رخصتي په ورځ باندې راځي، له هغه دروازې نه او له دغه دروازې نه څوک نه پرېږدي. دغه ټیلر څنګه ننوتل، دا جنریټرونه څنګه ننوتل، دا ګرد سوالونه دي او دا سوالونه چاته باید مراجعه سي؟ دا مسؤل د سرای شهزاده چې موږ یو قومندان لرو او 18 نفره پرسونل لري. زه چې راځم دروازه وټکوم، له مانه لاس د پې پوښتنه کوي چې ته څوک یې، څنګه یې؟ بیا بالغه نه له رئیس سره ما په جریان کې کوي که د ما کوم 10 روپۍ 20 روپۍ ته ضرورت وي دفعتاً چې مړي ژوندي خبر سي، ما بعد له یو ساعت سرای شهزاده ته پرېږدي. اول باید زر تر زره د منګه د سرای شهزاده د سبا ورځې خلاصېدو په خاطر یو هیات وټاکل شي. هغه هیات باید حوزه پکې وي، څارنوالي پکې وي او نور ارګانونه چې دلته مسؤلیت لري هغه باید ټول پکې وي چې د منګه سرای خلاص شي، منګه لاړ شو خپل دوکانونه د دوی په مخ کې وګورو چې موږ سرای شهزاده کې څه شوي او څه نه دي شوي. سرای شهزاده د اختر نه مخکې څخلې بند شوی و، په کومو شرایطو بند شوی و او اوس څخلې خلاصېږي. دا یو پیشنهاد.
او بل پیشنهاد مې دغه دی چې موږ دلته یوه پوسته لرو تقریبا 12 کسیزه چې هغه پوسته د دې ټولو مسایلو مسؤلیت لري. د دغه پوستې غفلت څه شی و چې دا د چا د تاثیر لاندې راغله، چا ورته وویلې او چې تاسې په دې رخصتۍ ورځ کې سرای خلاص کړئ او د ټولو اسبابو ته اجازه ورکړئ. د دغه پلټنه موږ جدي غواړو، دا باید جدي وشي او نور د کار په ارتباط باندې موږ د ښاروالۍ نه مکمل اسناد لرو چې تاسو ته به درته ګوته کوو او د هغې ورځې د عرفې د ورځې او د اختر د ورځې ټولې ویډیوګانې اسناد مستند چې دلته 40 نفرو کار کوو هغه تاسو سره د موږ په خدمت کې دي، تاسو یې درکوو چې په سرای شهزاده کې څه حالت و. موږ بیا هم په دې خواهش یو، په دې توقع یو چې د موږ دا کمې پوښتنې چې وکړې، دا کم مسایل چې تشریح کړل، د دې پوښتنه وشي. که ونه شي، نن ګوره د اختر 4مه ورځ ده، جمعې مبارکه ورځ ده، د موږ ټول صرافان څوک ولایتو ته لاړ دي، څوک په رخصتیو دي، څوک لرې دي، څوک نږدې دي. موږ دا احتجاج موږ به مارکیټ بند دي او صرافان به دغلته په دې سړک باندې دلته خیمې وهي او خپل مدني حرکتونه به شروع کوو. څوک چې مسؤل دي په دې څخه وزارت داخله، قمانداني د امنیه، ریاست جمهوری، معاونیت اول، دوی ته به د موږ مدني حرکتونه روان دي او ورځو به او مارکیټ به موږ بندوو. که د موږ غږ تر میاشتو پورې هم وانه اورېدل شي، دا مارکیټ موږ بیا نه خلاصوو.